کم خلکو چې په لسو ورځو کې ګیره پرېښودلي د سنت ابراهیمي د ادا کېدو نه وروسته بیا زما د نبي سنت هغې د چاړه ولګي او ګیره ایسته وخروئ. زما دا کم دین دی چې سنت ابراهیمي به ادا کوم او سنت محمدي به د خپل عادي کوم. کم خلک چې قرباني کوي نو هغه په دې لسو ورځو کې د خپل ګیرې یخته پرېږدي، خپل برید پرېږدي، خپل نوکونه پرېږدي، د سر یخته او دارنګې نور چې کوم یخته دي هغه پرېږدي ټول خلک. لیکن کله چې د اختر په ورځ باندې دا سنت ابراهیمي ادا کړی شي، یو طرف ته سنت ابراهیمي ادا کېدلی شي، لیکن بل طرف ته زما د خوږ نبي سنت هغه د هغې مخالفت کېدلی شي او د خاورو سره میلا وهلی شي. کم خلکو چې په لسو ورځو کې ګیره پرېښودلي د سنت ابراهیمي د ادا کېدو نه وروسته بیا زما د نبي سنت هغې د چاړه ولګي او ګیره ایسته وخروئ. زما ورونو دا کم دین دی چې سنت ابراهیمي به ادا کوم او سنت محمدي به د خپل عادي کوم. دا کم دین دی. زما ورونو دې خبرو خیال وساتئ. ستاسو د خیر دپاره ویم دا قرباني به الله زما نه قبول کړي چې سنت ابراهیمي مې ادا کړه او سنت محمدي صلی الله علیه وسلم هغه مې ختم کړه. نه، زما نبي ماته ویلي دي لکه څرنګه چې من قرباني کوو د نبي په حکم باندې کوو، دقه رنګې موږ چې ګیرم پرېږدو د نبي په حکم باندې مې پرېږدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ارشاد دی خالف المشرکین وفر اللحى او واعفوا اللحى، د مشرکینو مخالفت وکئ او ګیرې پرېږدئ. دا زما د نبي حکم دی. نو څنګه به یو حکم به منو او بل حکم ماتو؟ یو مخالفت هغه دا کېدلی شي.